په سلامونه هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. یوه بریالۍ ګډه چاره په اوسط ډول څو دقیقې وخت نیسي. د ګډې چارې وخت په مستقیم ډول د ګډې چارې د کیفیت سره اړیکه لري. مثال، یوه اړیکه چې 1 دقیقه وخت نیسي نشو ویلی چې دا ښه اړیکه ده، خو په دې هکله یا متوسط وخت هم شتون لري چې ډیری کسان په دومره وخت کې ښه اړیکه لري. پوهان وایي چې د ګډې چارې ښه اړیکه د 8 او 12 دقیقو ترمنځ ده. ډیری بریالي کسان د خپلې میرمنې سره د 8 دقیقو نیولې تر 12 دقیقو پورې وخت تیروي. په دې وخت کې دواړه لوري په ښه ډول او اړیکې پای ته ځان رسولی شي او د خپلې اړیکې څخه پوره خوند اخیستی شي. البته دا وخت کیدای شي زیات هم شي، خو په ټوله کې لږ تر لږه باید 8 دقیقې دوام وکړي.